درنو همزولو سلامونه. بیا هم د ژوند کیسو خپرونې وخت را رسیدلی دی. همزولو دا سالکان مو لیدلی دي چې د خویندو خبرو او نظر ته ارزښت نه ورکوي او ټول کارونه په خپله خوښه کوي. دا چې د دوی دا کار څه زیان لري او له کومو ستونزو سره یې مخ کوي. نن نکلچي اکا توتي ته پر خویندو د ځان لوړ ګڼلو په نوم یوه کیسه وایي. نو راځئ چې په ګډه یې واورو. نکلچي اکا وچیرې په انګړ کې خو نه ښکاري. غږ ورته وکړه، اکا واکه چېرته یې؟ اوهو توتي جانه ته راغلی یې؟ ستړی مه شې. خیر اوسه اکا، چېرته تللی وې؟ چېرته؟ سهار وختي باغ ته تللی وم. نو ولې دومره ناوخته شوې؟ ناوخته هی توتي جانه، زه وختي راتلم خو په لاره کې د یوه هلک له خپلې خور سره لانجه وه. بس له هغوی سره لږ معطل شوم. اکا دا نجونې په هېڅ نه پوهېږي، خو بیا هم د هلکانو په کارونه کې کار لري. لږ مخکې زما هم له ښارو سره همداسې جنجال وشو. جنجال هی توتي، دا چې ته داسې خبرې کوې هسې نه د ګلګلي میږي کانه در باندې وشي. ولې اکا په ګلګلي میږي څه شوي وو؟ الا کیسه راته ووایه، کیسه. راځه نو دلته مې څنګ ته کښېنه. دا دې کښېنستم. الا نو دلته ګوره، کیسه به یې که، کیسه. سمه ده توتي. په پخوا وختونو کې زموږ د کلي په شان د یوې غونډۍ په لمنه کې یو ښکلی او ښایسته کلی و. د ونو په ښاخونو کې مرغانو او ترې لاندې حیواناتو خزندو ژوند کاوه. د میږیانو په یو کور کې د ګلګلي او سګلۍ په نوم یو ورور او خور هم ژوند کاوه. سګلۍ تر خپل ورور ګلګلي کشره وه. یوه ورځ دواړه د دانو په پیدا کولو پسې له کوره ووتل. ګلګلي وروره، لرې ته پام کوه چې ویالې ته ور ونه ښویېږې. ته یې ما ته مه راښیه سګلۍ، زه پوهېږم چې څنګه لاړ شم. هسې مه وایې چې اوبو ته ور ونه غورځېږې. ځه دومره ډېرې خبرې مه کوه، پرېږده چې ور وغورځېږم. ګلګلي وروره، راځه د هغې ونې خوا ته لاړ شو. هلته ځمکه ده، ګوندې څه دانمانه پیدا کړو. هغه ځای مې نه خوښېږي. راځه چې کوم بل ځای ته چکر ووهو. وروره که دانه پیدا نه کړو د شپې به وږي پاتې شو. ځه ته اوس دومره شوې چې ما ته خبرې راښیې. که له ما سره ځې راځه، که نه ورځه، څه چې دې خوښه وي ویې که. زه د هماغه ونې خوا ته ځم چې خواړه پیدا کړم. ورځه که څه دې پیدا کړل بیا ما ته هم غږ راوکړه. هی دلته خو هېڅ هم نشته. نن ډېر وږی یم، بیخي مې پښې لړزېږي. ګلګلي دې خوا ته راشه، ډېرې دانې مې پیدا کړې. سمه ده درځم. اوهو دا څومره ډېرې دانې دي. ما خو درته ویل چې دلته دانې پیدا کېږي. ځه که غږ دې نه وای راکړی اوس به مې تر دې ډېرې دانې پیدا کړې وې. ته اوس دا پرېږده چې ما پیدا کړې که ته. ژر شه چې د جوارو دانې کور ته یوسو. هله لومړی به د یوه دانه یوسو. ته له دې خوا ونیسه، زه به یې له بلې خوا. ستاسې له دې کارونو سره څه؟ ما ته یې پرېږدې، زه یوازې وړم. ښه نو صبر چې زه د دانه څخه شاته در پورته کړم. نه زه یې په خپله پورته کولی شم. اوس ورته ګوره. توتي جانه، ګلګلي میږي د خپلې خور سګلۍ خبره ونه منله. په یوازې ځان یې د جوارو له دانې سره زور وکړ چې خپلې شاته یې پورته کړي، خو یو ناڅاپه یې په ملا کې درد شو. بیچاره ګلګلي، بیا څه وشول؟ توتي نور به دې څه سر در خوږوم. سګلۍ خورې لومړی ګلګلي میږی په ډېر مشکل سره کور ته ورساوه. هلته یې څملاوه. په خپله بیرته له کوره ووته، د جوارو دانه یې په یوه وړه پاڼه کېښووله او کور ته یې کش کړه. همداسې یې ټولې دانې کور ته راورسولې. سګلۍ څومره ښه چل وکړ، ټولې دانې کور ته یوړې. کور ته هو توتي جانه، ګلګلي څو ورځې د ملا له درده نه شوی ګرځېدلی. دې
ګلګلې ښه شوه که نه ګلګلې؟ هو طوطي، څو ورځې وروسته ګلګلي جوړ شو، خو کومې دانې چې سګلۍ راوړې وې هغه هم خلاصې شوې. دواړو بیا اراده وکړه چې له کوره د باندې د دانو په پیدا کولو پسې لاړ شي. د دوی ګاونډي میږیان هاني او مانی هم له دوی سره ملګري شول. هاني نن ډېره خوشحاله یم چې ټول یو ځای په خوړو پیدا کولو پسې ځو. هو هم به دانې پیدا کړو، هم به چکر ووهو. مانی ځوان نن به د هغه کاریز خواته لاړ شو. سمه ده، همداسې به وکړو. بلبلې مانی نه د کاریز خواته نه ځو، د هغه ژرنده خواته ځو. هم به دانې پیدا کړو، هم به مو ساعت تېر شي. سګلۍ ښه وایي، د ژرندې په شاوخوا کې خامخا دانې پیدا کېږي. دې دواړو ته ګوره، څه چې زه او مانی وایو هماغسې به کوئ. ګلګلي سمه خبره کوي، د کاریز خواته چکر ډېره مزه کوي. مانی موږ یوازې د چکر لپاره نه یو راغلي، اول باید دانې پیدا کړو. هاني سګلۍ موږ خو د کاریز خواته ځو، که تاسې کومې بلې خواته ځئ ورځئ. زه او سګلۍ د ژرندې خواته ځو. بیګا ته چې کور ته راشو وبه ګورو چې چا ډېرې دانې پیدا کړي دي. ګلګلي څومره لرې راغلو، تر دې ځایه مو د خوراک هېڅ پیدا نه کړل. که څه ونه خورو د بېرته کور ته تللو شیمه هم نشته. څه به کوو؟ صبر وکړه، زه هم وږی یم، خو تا غوندې بې صبره نه یم. مخامخ هغې تیږې ته وګوره، کوم د خوراک شی ورباندې ښکاري. راځه چې نږدې ورشو. صبر چې لږ یې وخورم. واه دا خو شات دي. هله ګلګلې وخوره، څه ته ګورې؟ واه څومره خوند کوي. هاني او سګلۍ لاړې چې په ژرنده کې دانې پیدا کړي. دواړو به اوس له لوږې ذوب کړی وي. پرېږدی چې زموږ خبره یې نه منله. اله پښه مې، اله مانی مرسته وکړه مانی. وای ستا خو پښې په شاتو کې باندې دي، لرې ځم چې زه پکې ونه نښلم. مانی مه ځه، ته خو ورزشکار یې، هله رانږدې شه، درکش مې کړه چې پښې مې راخلاصې شي. نه ګلګلې، که نږدې درشم زه هم پکې نښلم. زه کور ته ځم چې تر ماښامه کور ته ورسېږم. مانی ما یوازې مه پرېږده. ګلګلې ته نه ډېره خوا ګډه شوه، اوس به څه کوې؟ طوطي، سګلۍ او هاني له ژرندې څه ناڅه دانې له ځانه سره کورونو ته راوړې. سګلۍ تر سهاره د ګلګلي په تمه وه چې رابه شي، خو د ګلګلي هیڅ درک معلوم نه شو. اخر یې فکر وکړ چې ګلګلي خو له مانی سره یو ځای تللی و، له هغه نه باید پوښتنه وکړي. دروازه به یې وټکوم، ګوندې په کور کې به وي. هاني مانی په کور کې یاست؟ اوهو سګلۍ څنګه په تشنه سهار دلته راغلی؟ خیرات خو به وي؟ هاني ګلګلي ورور مې تر اوسه کور ته نه دی راغلی. څو ځایونه مې پسې ولټول خو پیدا مې نه کړ. مانی چېرته دی چې ورنه وپوښتم؟ مانی خو بېګا ناوخته راغی، اوس په کور کې دی. هغه دی راغی. مانی پرون خو ته او ګلګلي یو ځای نه موږ نه بېل شوی، بیا ګلګلي څه شو چې تر اوسه نه دی راغلی؟ اوس سګلۍ ته څه ووایم؟ زه نه یم خبر، ګلګلي مې نه دی لیدلی. خامخا به راته وایې ګلګلي پرون له تا سره لاړ، تر څو چې راته ونه وایې زه له دې ځایه نه ځم. درته وایم یې، خو باور وکړئ چې زما ګناه نه وه. هله ښه ووایه، پر ګلګلي څه شوي؟ ګلګلي په خپله ځان په جنجال کې واچاوه. هغه اوس چېرته دی؟ هله مانې ووایه چې ګلګلي چېرې دی؟ هی ما له هغه سره هېڅ مرسته ونه شوای کړی. ته هلته مه ورځه سګلۍ، له هغه سره مرسته نه شي کولی، هسې نه ته هم په جنجال کې پاتې شي. ته ووایه چې چېرته دی، نور بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. مانی ولې د ګلګلي ځای سګلۍ ته ور ونښوده؟ سګلۍ ته طوطي، مانی د سګلۍ او هاني په ټینګار د ګلګلي پته ورکړه چې له کاریز سره نږدې پر یوه تیږه په شاتو کې بند پاتې دی.
سګلۍ ته یې وویل چې نږدې ورنشي کنه دا به هم په شاتو کې ونښلي. الله بیچاره ګلګلې اکا سګلۍ د معنی خبره ومنله که نه د مني. توتي نور به دې څه سر در خوږوم. سګلۍ وویل هر څنګه چې کیږي باید خپل ورور ګلګلي را خلاص کړي. د معنی خور هاني هم ورسره روانه شوه. سګلۍ ته یې وویل چې دا به یوازې نه پرېږدي. توتي جانه سګلۍ او هاني په تلوار د کاریز خواته منډه کړه. سګلۍ هغه دی ګلګلي پر هغه تیږه زوف کړی. ګلګلي سترګې دې ویې کړه. دادي زه راغلم. سګلۍ ستا خور اوبه راکړې. هله زه شه اوبه ورته راوړه چې ګلګلي په خپله پښو ودرېږي. سمه ده ګلګلي ورکه هله ودرېږه. زه اوس اوبه درته راوړم. زه به تر هغو پر دغه ځای د ونې پاڼې کېږدم چې زموږ پښې ونه نښلي. ګلګلي ودرېږه. دادي اوبه مې درته راوړې. خوله دې وازه کړه. سمه ده. سګلۍ هلته وګوره. هغه لږ اوبه چې پر شاته توی شوې شات د اوبو غوندې نرم شول. تاسې لاړې شئ. له ما سره مرسته نه شي کولی. معنی چې ورزشکاره مو چې ونه کړی شوه. ته فکر مه کوه له دې بلا به خلاصوو. هاني هله راځه چې په دواړو سره په دغې پاڼه کې اوبه راوړو. سمه ده راځه پاڼه ونیسه. هله راځه نو چې دا اوبه پر شاتو واچوو. هله پاڼه پورته کړه چې اوبه پر شاتو توی شي. ګلګلي وګوره شات څنګه ویلې کېږي. شکر پښه مې لږ له شاتو راووته. ورو ورو دې پښه راکش کړه را خلاصېږي. صبر چې دا لږ نورې اوبه ورباندې واچوم. دغسې هله یې لاس مې ونیسئ چې زور ووهم. نور مې پښې له شاتو را خلاصېږي. لاس مې ونیسه. هاني ته دا بل لاس ونیسه چې راکش یې کړو. سمه ده ګلګلې دا بل لاس دې ما ته راکړه. دا ته یې ونیسه. هله نو ټول یو ځل زور کوو. شکر پښې مې را خلاصې شوې. اوس خو دې ولیدل چې موږ څه وکړل. خیر یوسئ چې زه مو وژغورلم. سګلۍ ما تل فکر کاوه چې زه تر تاسې زیات پوه یم. ستا خبره به مې نه منله. اوس وایم شکر چې تا غوندې خور لرم. هاني له تا مننه. ګلګلي ښه چې په خیر را خلاص شوې. اکا ښه شه چې ګلګلي وژغوره. پر سګلۍ وانې د آفرین وي. ځان په خطر کې واچوه خو ګلګلي وژغوره. ګلګلي هو توتي تر دې پیښې وروسته به ګلګلي ځان پر خپلې خور سګلۍ لوړ نه ګاڼه. د سګلۍ خبرې به یې منلې. اکا نو زه ځم له ښارو بښنه غواړم. بښنه. آفرین زما شین وزریه توتي ډېر ښه کوې. اکا اوس نو زه ځم چې ناوخته نه شي. ناوخته. سمه ده ورځه زما توتي جانه. د خدای په امان اکا. په مخه دې ښه شه. ګرانه همزولو د ژوند کیسو د خبرونه چې تاسو واورېده د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې محمد انور اندړ جوړه کړې وه.